سبحان الله وبحمده دا ټکي چې څوک سل زلوي په دې باندې 2 منټه لګي 2 منټه سبحان الله وبحمده. او د دې معنی دا چې الله پاک دې د شریکانو نه، د عیبونو نه، د مرزونو نه، د بچو نه، د هر قسم عیب نه الله منزه دی. وبحمده او ټول صفاتونه د خدای توبه او حمدونه ټول یو الله لدی. ان الله خالق دی، الله بكل شيء قدیر دی، بكل شيء علیم دی، کن فیکون دی. دا چې سلزله سکوې د الله رسول فرمایي نو په دې ورځ باندې به په انسانانو کې د ټولو نه غوره انسان دی. یو دویمه جمله د الله نبی فرمایله ده وغفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. رب العالمین به د ټول ګناهونه معاف کړي اگر که د سمندر د زګومره ګناهونه کړي، د سمندر د زګومره. اوس دا یو آسان عمل الله دې موږ تاسو